الله یو کې چې نن دا نیک پیسې راکړي که نه سهار چې راوتمه په کور کې نه غوړي وو نه وړه وو هېڅ هم نه وو په کور کې او روژه هم را روانه ده حیران پاتې یم چې څه وکړم یاره نورالله ماما زمونږ هم همدا حالات دي او نه رښتې بله ورځ چې د بلال خان زکات تقسیم کړو تا لید چې در نه کړې که څنګه قسیم جانه نن سبا هغه خلکو ته خل زکات ورکوي که نه چې هغه مخور خلک وي هغې نه تمه کېږي چې یاره سبا به مال هم څه کومک وکړي ما سره به هم څه لاس به وکړي که نه نو خبره دا ده هغه خلکو له یې ورکوي زما غوندې غریب کې سک کې هم څوک نه دي چې بېګاله مې کور کې وړم نه نو د هغې پیسه یاره نورالله ماما دا خبر دې صحیح وکړله ښه نن سبا خلک داسې کسانو ته پیسې ورکوي چې سبا یې په لاس بس پکېږي یو بېګار ورته کولی شي زما او ستا غوندې غریب سړي تپوس څوک چېرته کوي هلکه هغه څوک راله اواز کوي السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر مېلمنو په خیر راغلی ستړي مو خیر اوسې خیریت دی چا سره هم کار و همدا تاسو سره هم کار و خفه نه شئ د کار نه مې راوستی نه نه هېڅ خبره نه تاسو مېلمانه استئ خدمت دا دی کاکا چې موږ د زکات روپۍ راوړي دي دې کلي کې هغه کسان چې کوم مستحق او زکات پې کېږي چې هغه ته دا پیسې ورکړي یاره خبره خو دې ډېره ښه وکړله دلته خو مستحقین ډېر زیات دي موږ بېرته راخبر کړو دلته یې پې تقسیم کوي دا پیسې دا خبره خو دې ډېره ښه خبره وکړه دا خلک به راخبر کړو چې همدلته راشي همدلته به یې په تقسیم کړي ځکه دا خلک به څه په عذابېږي بس صحیح ده تاسو خلک راخبر کوئ بس موږ همدلته ولاړ یو ځه چې ځو هلکه ورشو صحیح ده دوی به خلک راخبر کړي پیسې به پې تقسیم کړي یاره وروره دلته راځئ دې کټ کې کښېنئ تاسو دلته کښېنئ خلک هم راخبر کړي اوس به راشي مېلمانه ناست دي راځئ خرالی د خیره سره به داسې کار وکړئ چې قطار ساز کوي چې ښه په قلار یې درله درکړم همدا تاسو ته مې دا پیسې راوړي دي ښه او لږه مهرباني وکړئ ودرېږه بابا څه کې زما لمبر دی زه مخکې راغلی یم او ته دا ته واله ښه دا خو ته واله ښه ته راشه لکه ته دګي مو اخئ لږ صبر وکړه ټول یې ورکومه که نه دا واله وروره صبر وکړه بابا دا څه کوه یار صبر وکړئ غوبل مه کوئ که نه مړه دا څه لانجې م راغستې دي یار همدا تاسو ته مې دا پیسې راوړي تاسو یې در کومه بله څه بابا داسې جانې مانګې دی کله پیسې په سترګو نه دي لیدلي دا ولې یار هغه بابا یې اوس په دې راغورځولې وې ولا صبر درکې نشته دی تاسو خلکو کې قسم دی یار دا ولې دا ولې ده هلکه یو 500 خو مې واغستې ښه او ورځمه یې لاس د پریچار دی او دا پکول مکول به لرې کړم جب کې به واچوم راځه که چېرته ته یو چانس ولګېږي نه بابا ته راشې خلک یې مړه کړه خوږ شوي دي خو سخت خوږ شوي دي د غوښتو غوبه دي بچا خوږ خو نه یې خفه نه شئ که نه دې خلکو که نه پیسې میسې نه دي دي تاسو مو دومره ګیډي راوړه اعلان هم کیم یو دا ده د لاسه ټول خلک ولې راخبره خو یو ته وایي زه واضح ته ولې ما ته څه پته وه نه تا ته د خپلو خلکو پته نشته دی چې بس وایي شی راغلی دی بس بیا وایي وینځه ما او ټوله زما خیر دی بچې خفه نه شي کېږي په مونږ خو هډوکي ماته خفه نه شئ بس ما له څه پته وه کاکا چې دا خلک داسې دي ما دا پیسې خو هم دې خلکو ته راوړې وي دوی خو مونږ ټوټې کړو والله چې بابا تاسو پیسې واغستې که نه هله ګوله ډېره زیاته وه کومه دی موږ چېرته واغستې موږ خلکو پرېښودونه شاته به یې دیکه کولو دا بابا غریب یې هم راغورځولو دا څه وې دې کې داسې خلکو واغستې که نه چې په هغې خپله زکات کېږي دوکاندار ته دې پام موټر یې ورته رامنډي ظالمانو تاسو زکات ورکوئ چې دوی زکاتونه ورکول که نه دا زمونږ ماشومان به ولې په ډیرانونو ګرځېده او کاغذونه به یې ټولول بې تعلیمه به پاتې کېدل دا کونډې دا رنډې دا یتیمان خو چې دوی زکاتونه ورکولی او صحیح ته یې ورکولی که نه دا به ټول د خیره سره سم دمو خو بس ګریوان ته ګریوانه کار وکړه نه بس ماله راکړه او خپ ډوډۍ ته وایي که بېګا نه ده خوړلې دلته ټول ما به د خپلو سترګو ولیدل همدا ما او تا په دې ګلي کې مستحق دي هغه ته دې وګورئ پټي ده راوړه ما ته وریجې واچوه ما ته دا وه ما دا خدای م تباه برباد کړه دا مسلمان راغلی او تاسو دپاره راغلی په شرمونې مشرم دا سبا بیا راځي دا بل ته مو چې دې کې هم ته زکات مه وړه او بله خبره چې هغه څوک ډېر مالدار و هغه 2 زوره کول دا خو چل دی که 2 زوره کول چې زه بیا والم او یو پکې لا دویم ځل راغلی و بچیا چې خفه نه شي که نه
تا بس دا ټول کارونه خراب شي زه خفه په دې یم نو چې ما ته بابا څه پته کوم مستحق و هغوی ته میلاو نه شو مستحق نه و هغوی واغوستو زه ستاسو د کلي نه څه خبر وم کاکا دا خلک دا ودي بس ما خو کسانو ته ویل چې کسان راوغواړي چې صحیح خلکو ته وایي زه نه وم خبر نو ما له اوس اجازه ده زه لاړ شم نو ډوډۍ را سره وخوره ډېر تکلیف یې درکړو خفه نه شئ خفه نه شئ مېلمانو زه یې الله مل شي بس څه به وکړو بس چاته به څه ویو دی په مخه هم ښه شه په مخه دا د هم ملا خان دې خلکو خو مونږ په شمولي دې خلکو ته وشمولي ویمه د سترګو لګېدو چا سره پاتې نه کړو وکړه خپله خو یې نه ورکې او بل پسې مې رامنډې وې راځئ چې جمعه ده د جمعې ورځ ده لمانځه ده ځان ته